ډاکټر عبدالله خپل ولیان معرفي کوي. ګرانو مینوالو السلام علیکم. خپل وطن ګل وطن چینل ته ښه راغلاست. عبدالله په ولسمشریزو انتخاباتو کې د اشرف غني له بریالي اعلانېدو وروسته له خپلې خوا د ولیانو اعلانول پیل کړه. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایي مشر او د دغه هیواد په وروستیو ولسمشریزو انتخاباتو کې ماتې خوړلي کاندید چې په افغانستان کې د یو اړخیز حکومت د جوړولو په لټه کې دی، په وړومبي ګام کې د یو ولایت لپاره نوی والي وټاک. د افغانستان د ځینو رسنیو او خبریالانو د نن اعلان له مخې د سرپل د ولایتي شورا مشر محمد نور رحماني عبدالله لخوا د دغه ولایت د نوي والي په توګه ټاکل شوی. د سرپل ولایت لپاره د نوي والي له ټاکل کېدو سره هم مهاله د عبدالله سلګونه پلویان په ولایت مقام کې راغونډ شول څو نوی والي خپل کار پیل ټاکل شوی چې عبدالله نن د جوزجان او پنجشیر ولایتونو لپاره هم خپل نوي والیان معرفي کړي. د افغانستان ولسمشر په دې هکله تر اوسه هیڅ غبرګون نه دی ښودلی.